دا یو بل پاکستانی پولیس لوسه او بربنډه ویډیو راغله. ملګرو که غواړئ چې تاسو د همدغه پاکستانی پولیس لوسه او بربنډه ویډیو ګورئ او په اړه یې هم پوه شئ چې دا چا څنګه او د څه په خاطر په سوشل میډیا وایرل کړې ده، دا هر څه د سره په همدې ویډیو کې ښیم. ویډیو تر پای وګورئ چې په هر څه پوه شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو څوک چې له پردیو ښځو سره په ټلیفون آنلاین خبرې کوي نو بیا د هغه همدا انجام وي. لکه څنګه چې نن یوې جنۍ د یو پاکستانی پولیس غلطه فحاشه او لوسه ویډیو وایرل کړې ده او دغه پولیس یې په سوشل میډیا په شرمونو شرمولی دی. ملګرو د پولیسو یو افسر دی چې له یوې جنۍ سره په فیسبوک آنلاین خبرې کوي او بیا وروسته له هغه جنۍ سره څه لانجه راغلې ده او هغه جنۍ ورڅخه څه پیسې هم غوښتې دي او ده ورته پیسې نه دي ورلېږلي او بیا هغه جنۍ د دغه پولیس افسر هغه ټولې ویډیوګانې وایرل کړي دي په کومو ویډیوګانو کې چې به ده ورسره په ویډیو کال همدغه ناوړه او ناروا کارونه کول او دغه جنۍ په سوشل میډیا دغه پولیس ته اخطار هم ورکړی دی چې که ماته دې پیسې راونه لېږلې نو کوم لوس تصویران او لوسې ویډیوګانې چې د له ما سره دي هغه به ټولې په سوشل میډیا فیسبوک باندې درته وایرل کړم او په شرمونو به دې وشرموم. ملګرو اوس چې دغه پاکستانی پولیس افسر دغه جنۍ ته انکار کړی دی او پیسې نه دي ورته لېږلي نو هغې جنۍ د اخطار په ډول باندې د دغه کس څه لوس تصویران په سوشل میډیا اپلوډ کړي دي او ورڅخه یې له هغو لوسو ویډیوګانو هم تصویران جوړ کړي او په سوشل میډیا یې اپلوډ کړي دي کوم چې به د ورسره په ویډیو کال همدا غلط کارونه کول او د ده له هغه ټولو ویډیو کالونو څخه سکرین ریکارډینګ هم کړی دی او اخطار یې ورکړی چې که دې پیسې راونه لېږلې نو زه به ستا ټولې ویډیوګانې په سوشل میډیا اپلوډ کړم. ملګرو زموږ د دې ویډیو یوازینی مطلب او هدف همدا دی چې هیڅکله هم له پردو جنکیو سره په ویډیو کال همدا غلط او فحاش کارونه مه کوئ. ګنې خدای مکړه آخر به مو انجام د همدې پولیس افسر په شانت وي او بیا به وروسته لاسونه ټکوئ هیڅ به هم په لاس نه درځي. ډیره مننه چې د دې مهال ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. دا نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.